بسم الله الرحمن الرحيم. إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي. ومن العجائب عجب من هو في حاله أهو السعيد أم الشقي، أم كيف يختم عمره أو روحه يوم النوى متسفل أو مرتقي. والكبرياء لربنا صفة به مخصوصة فتجنبها واتقي إلى آخره. اشعار دي دیو چې ما تخپل استاد می ویلی اغه اشعار دادي ان التواضع من خصال المتقي، بشک عاجزی کول چې دی نو دا به د خوی او خصلت د متقی انسان نه. متقی انسان به همیشه د پاره عاجزی کوي او په دې عاجزه سره متقی رسیږي او چتو درجو او مرتبو ته. وبه التقي او هم په دې عاجزه سره متقی چې دی ال المعالی هغه چتو مرتبو ته يرتقي رسیږي. ان التواضع بشک عاجزی من خصال المتقی، دا د خوی او خصلت د متقی نه ده. وبه التقي ام په دې عاجزه سره متقی چې دی ال المعالی لوی مرتبو ته يرتقي رسیږي. ومن العجائب عجب من هو، دیوی د عجیبونم عجیبه دا خبره ده چې هغه انسان چې د انسان د پته نشته چې زما حال بسوي، زه به بدبخت یم او که زه به نیکبخت یم، او بیا هم دی خود پسندي کوي او غفلت کوي، نو دا ډېره عجیبه خبره ده. نو دی وی ومن العجائب عجب من هو، ومن العجائب د ډیرو عجیبو خبرونه عجب تعجب دی من هغه هو هغه څوک فی حاله چې دی په کوم حال کې دی او هو السعید ام الشقی، او هو السعید چې آیا دی سعید دی نیکبخت دی ام الشقی کنه دی بدبخت دی. الله دې مساتی د بدبختیانه. ام کیف یختم عمره او روحه، دا انسان د خپل حال نه خبر نه دی چې د روح با څنګه وځي، په کوم ورځ د روح وځي او د اخر خاتمه به څنګه کیږي. ام کیف یختم عمره، آیا څنګه ختمیږي به عمر د او روحه او روح د چې کوم دی یوم النوا په ورځ د جدای باندې متسفل او مرتقی، چې آیا دی به متسفل اسفل السافلین ترسیږي لاندې تحت سرات بزي، او مرتقی یا پورته اعلی علیین ترسیږي. دی انسان تخپل حال معلوم نه دی چې ذکر مړ کیږم نو زما خیره خاتمه بسنګي، او زما روح به د کافرانو د ارواح سره یوځي کیږي او که د اولیاء د ارواح سره په اعلی علیین کې یوځي کیږي. بیا وی کبر نه دی پکار. ول کبریا لربنا صفه به مخصوصه، وی ول کبریا او کبریا چې دا لوی لربنا د رب زمونږ د پاره صفه دا یو صفت دی به په دی الله پوری مخصوصه دا خاص دی. لوی کول کبر کول دا د الله د صفاتونو یو صفت دی په الله پوری خاص دی. فتجنبها، پس ځان ساتل پکار دی لدینا، اجتناب کول پکار دی. واتقی او ځان ساتل پکار دی. نګور دا کبریایی دا د الله صفت دی، دین اجتناب کول پکار دی او ځان ساتل پکار دی. طالب العلم او عالم د پاره پکار دی چې دې همیشه د پاره عاجزی او تواضع کی او د خپل اخر خاتمی غم دیو کی او د کبر او د تکبر نه ځانو ساتي. قال ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه لاصحابه، امام سے بخپل شاگردانو تویل عظموا عمائمکم ووسعوا اکمامکم. امام سے شاگردانو تویل اے طالبانو وی غټ غټ پټکی په سر کوي او کلو لستونی وکي. د هغه زمانی د بزرګانو د نیکانو یو نخوا
او هغه نه خداوه چې د هغه زماني علما او بزرګان او صالحینو او لوی خلکو به غټ پټکی په سراولو او کلو کلو جامې به کولی کلو کلو لستونی به کول. نو امام صاحب به شاګردانو ته دا وصیت کولو چې عظمو تاسو غټ کوي عمائمکم پټکی خپلم ووسعوا او فراخ کوي اکمامکم لستونی خپلم. دا نارینو د پاره دا حکم دی چې غټ غټ پټکی دی بسر کی او کلو کلو لستونی دیو کی. او چې کومې زنانه طالب العلم وینو داغي د پاره دا دی چې غټي غټي جامې دی واچي غټي لپټي دی بسر کی جوخت دی راتو کی چې حیا او عزت به جوړي. ګوره دا حیا او عزت هم ډیر لوی دولت ته خدای دی. دا حجاب او ځان پټول او دا پرده نو دا د عزتمند خلکو په قسمت کې که څوک بوئږي. ګوره په دنیا کې ډیر کتابونه دي خو یو کتاب تم چا غلاف وانه چولو کدا غلاف نصیب شوه دی نو د قران نصیب شوه دی. غلاف د قران په قسمت باندې رسیدلو. په دنیا کې ډیر زیات عمارتونه دي کمرې دي چا مر باندې چې کم دي غلافونه راز وړاندې کو او بیت الله شریف ته ګوري د بیت الله د پاسه څنګه خسته تور غلاف راز وړاندې قیمتي. نو دا غرنګ په دنیا کې ډېری خزې دي ډېر قومونه دي خو چې کوم مسلمان دی نو حجاب او پرده مسلمانان کوي دا د عزت نه خلا. نو چې کوم خلک درانه دي عزتمند دي نو هغه به پرده کوي درون لباس باچي خې جامې باچي او چې کوم نه چې نو پوه چې دا د خدای په نسبت مسبق دي په معاشره کې مسبق دي. په پرده باندې انسان درنیږي سپکیږي بنا چې څومره پرده انسان کوي نو درنیږي. نو امام صاحب به شاګردانو ته ویل چې غټ غټ پټکی په سر کوي او کلو کلو لستونی وکي. دا د امام صاحب وصیت او شاګردانو ته. اوس خو په غټ پټکی پورې خلک خان دي وي د ټیکټر ټیرې په سر کړي دي. نعوذ بالله من هذا ذلک. سنت پورې یا حدیث پورې خندا کفر دی او د ټیکټر ټیرې په سر کړي چې غټ پټکی وګورو نو دا نسبت کوي. زمونږ د دین امامانو بم ویل غټ غټ پټکی په سر کوي دی اول په سرې نه کوي یا په سرې یو نیم ګز رومال وې سر نه توکړې وي پټکی پورې خندا کوي. نو زمونږ امامانو بم خپل شاګردانو ته ویل چې غټ پټکی په سر کوي. څوک چې ځان ته حنفي وي او امام ابو حنیفه خپل امام غني نو باید چې بیا دغه په خبره دی عمل وکړي. څوک چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ځان غني نو باید چې دغه سره د محبت وکړي دغه د سنت او طریقو سره دی بیا محبت وکړي. وانما خبر دا قال اویل امام صاحب ذالک دا خبر امام صاحب ولیو چې غټ پټکی په سر کې کلو کلو لستونی کوي ولی ویل الله یستخف بالعلم واهله د دې وجنا چې خلق سپکو نګوري علماء ته او علم ته خلق سپکو نګوري. امام صاحب دا خبره وزکاو کا چې خلق علم ته او علماء ته سپکو نګوري نو هغه مبارک بول غټ پټکی په سر کې کلو لستونی کوي چې خلق د علم قدر او پیژني خلق علم ته سپکو نګوري. وينبغي لطالب العلم او خیږي د طالب العلم د پاره ان يحصل دا چې حاصل کی علی کتاب الوصیه یار سوکم ور سره طالب العلم له پکار دا دي چې د علم حاصل کی علی کتاب الوصیه په کتاب الوصیت باندې التي اغ کتاب الوصیه كتبها ابو حنیفه کوم چې امام ابو حنیفه سب لیکلی دی. کوم کتاب چې امام اعظم ابو حنیفه سب لیکلو لیونس ابن خالد د یونس ابن خالد سمتی د پاره دا یو لوی عالم محدثو د دې یونس ابن خالد سمتی د پاره امام ابو حنیفه سب یو کتاب لیکلو کتاب الوصیه. نو دې فرمای دا د تعلیم المتعلم مصنف وی هر طالب العلم لپاره دي چې دغه کتاب حاصل کی او په دې باندې ځان پوي کی. عند الرجوع الى اهله دا یونس ابن خالد السمتی رحمت الله تعالی علیه لوی محدث دی. د چې کله طالبانو فارغ شو خپل کور ته راتلو نو امام صاحب د لپاره یو کتاب لیکلو کتاب الوصیه وې دا کتاب الوصیت چې کوم دی نو دا حاصل کړي یجدوه ودا کتاب بیا موزي مناغه سوق یطلبه چې سوق طلب کی وې دا کتاب تاسو پیدا کولې شي خو چې سوق یو ګوري وی لټي
دا کتاب په پیښور کې نه ملاويږي مردان وغیرہ کوړ خټک کې دلته نشته پیښور کې کچرته لاهور کې یا کراچۍ کې غټو مکتبو کې پیدا شو شهید شوی یا بهر ملکونو کې د پیښور په یو مکتبه کې دا کتاب نشته دی دلته نه ملاويږي یجدهون دا د کتاب مصنف وي تاسو به عمومي پیدا به کی منغه سو یطلبه چې سو کې طلبو کې دې شي پیدای کی دا کتاب سم ملاويږي وقد كان استاذنا شيخ الاسلام برهان الائمه علي ابن ابي بكر نو دی وی زمون استاد چې وی زمو استاد شیخ الاسلام برهان الائمه علي بن ابي بكر قدس الله روحه العزيز پاک دی که الله تعالی د روح مبارک پاک وی ماته د خپل استاد امر کړو بکتابته په کتابت سره لیکلو سره عند الرجوع الى بلدي دا د دې کتاب استاد وی چې ما کله طالبي ختمه کو خپل کور ته راتلم فارغ شوم نو ما خپل استاد ویل چې دا کتاب ولیکنو په خوا خو چاپونه نو پریسونه نو نو ما دا کتاب ځان سره داغه د کتاب نو لیکلو داغه کتاب ته مې کتل ځان سره ته نو لیکلو کتاب الوصیت هغه یاد دی امام صاحب کتاب نو دی وکتب مولي کلو ولا بد او خلاصې نشته للمدرس د پاره د مدرس والمفتي د پاره د مفتي فی معاملات الناس په معاملې د خلکو کې منه له کتاب الوصیت نه دا کتاب الوصیت ډیر زیات ضرور کتاب دی چې هر عالم او مفتي او مدرس والی وی ګوري خو چونګې اوس په خبر کې ملاويږي نه ټول نشته دي بس دې پوره دا چې ډیر کتابونه دی و بیان د لاسه ختم شو دې مکتبونه غیب کو رد و بدل پکې راوستو ډیر ختم کته بس دې پوره ان التواضع من خصال المتقين عاجز جدانو دا د خصال د متقینو ندام وبه التقي الى المعالي يرتقي او پدید عاجز سره متقی چې دی اغلوی مرتبه ته يرتقي رسیږي ومن العجائب عجبنا د ډیرو عجایبنا عجيبون یو عجيب خبر من هو هغه څوک دی فی حاله چې په حال د دې په کوم حال کې وي فی حاله په کوم حال کې وي دی هو السعيد ام الشقي ایا دې سعید دی او بدبخت دی ام كيف يختم عمره او روحه يوم النوام متصفل او مرتقي ام كيف یا سرنګ يختم خاتمه بکیږي عمره د عمر د عمر به څنګه ختميږي یعنی اخر خاتمه به ایمان سره کنه وي او روحه یا روح د يوم النوا پورز د جدای سره چې کله د روح د بدن نه جدا کیږي د مرګ په وخت متصفل دا به متصفل وي یعنی لاندې زمکه د اسفل السافلين تبزي او مرتقي یا پورته بخدي اعلی الین تام والکبریاء لربنا صفه به او کبریایی چې دا لوی چې دا کبر چې د پاره د رب زمون صفت د مخصوصه یو خاص د په الله پوری یو خاص صفت د الله دی دا بل څوک نشي حاصلوله فتجنبها پس ځان ته نو ساتي فتجنبها اجتناب کوي لدینا ورتقي وزانو ساتيام دین زانو ساتي قال ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه لاصحابه امام صاحب خپل شاګردانو تویل عظموا امائمکم غټ غټ پټکی بسر کوي ووسعوا اکمامکم او فراخ کوي لستونی خپل لستونی فراخ کوي وانما قال ذلك وانما خبر دادا قال هو الامام صاحب ذلك دا خبره چې غټ پټکی په سر کې کولو لستونی دا ولی لالا يستخف وجداده چې سپکو نه ګوري خلق بالعلم علم تا واهله واهل علم تا نو عالم لره او طالب لره بیکار لباس چول د فاسقانو لباس چول دانی پکار درون لباس دی اچي خل لباس دی اچي دا غرنګ چې دا کمی جنکه طالب د علم کې طالب علمانی دي غیرم پکار دي چې د لو فرانو غونډه کې فیشن او عباسیاتو نه کی درون لباس دی واچي پدې کې عزت دی وينبغي لطالب العلم خيق لطالب العلم د پاره ان يحصل دا چې حاصل کی علم علی کتاب الوصیه په کتاب الوصیت باندې یار سوکم ورسره زوم تنگم به التي هغه کتاب الوصیت كتبها ابو حنیفه چې لیکل دی امام اعظم ابو حنیفه صاحب ليونس ابن خالد السمتی یونس ابن خالد السمتی محدث رحمه الله د پاره امام صاحب لیکلو کله چې دا محدث صاحب عند رجوعه الى اهله
په وخت د رجوع د کې خپل کور ته چراتلو طالبان فارغ شو امام سید د پاره یو کتاب لیکلو یجده بیا به مومیدا کتاب من هغه څوک یطلبه چې څوک یو ګوري طلب کی پیدا به کی ان شاء الله وقت کان استادنا دی وی استاد زمون شیخ الاسلام برهان الائمه علي بن ابي بکر دا زمو استادو قدس الله روحه العزيز الله دې پاک کړي دا عزیز روح دی وی ما تخپل استاد امرني امر کړو بکتابته په لیکلو د دې سره عند الرجوع کله چې د استاد نه راتلم الى بلدي خپل خارجي تا نو ما ته استاد ویل چې دین ځان سرتم دا کتاب ولیکا وكتبته دی وی مولی کلو ولا بد للمدرس نشته د خلاصې مدرس د پاره والمفتي د یو مفتی د پاره خلاصې نشته فی معاملات الناس معاملات د خلقو کې منه لدی کتابنا چې دا کتاب د خامخ وګورو د زدکی بس دې